بسم الله الرحمن الرحیم. عجیبه دا یارانه ده، په فراق مینېدل دي. راشه وګوره لیلا ته، نه یې کور نه استانه. نو په فراق په جدایۍ مینېدل ځکه دي. دا یارانه عجیبه ځکه ده چې یو طرف ته خالق دی، بل طرف ته مخلوق دی. لیلا یو استعاره شوه د معشوق دپاره، د محبوب دپاره، ځکه چې د یو بهترین انسان جوړېدو شرط دا دی چې ته به په خپل خالق باندې عاشق یې. نو غني خان فرمایي چې د دغه معشوق خو جدایي ده، نو ځکه چې هغه داسې معشوق دی، داسې لیلا ده چې نه یې کور شته، نه یې استانه شته چې بنده ورته لاړ شي، ویني، ملاقات ورسره وکړي. ځکه ورته وایي چې عجیبه یارانه ده. په 80 کاله ژوندون کې چونګ ازغي مې را پیدا کړو، 2-4 داسې سوالونه، نه یې مطلب شته نه معنا. چونګ ازغي مطلب تکلیفونه، یو درد د سوالونو، داسې سوالونو چې د هغې نه مطلب شته، نه یې معنا شته، او غني خان پکې متردد دی. نو هغه سوالونه څه کیدی شي، هغه هر څه کیدی شي. تقدیر څه دی، خالق څه دی، مخلوق څه دی، روح څه دی، ژوند څه دی، اخرت څه دی، جنت څه دی، دوزخ څه دی. داسې ډېر زما په شان ستا تلاش کړي زما ربه، د امید د سیند په غاړه بس جړا جړا جړا. د امید سیند غاړه یې ورته ځکه ووایي چې دا معشوق خالق چې دی، دی په هر ځای کې موجود دی. خو دا عشقان د غني په شان عشقان بیا هم تلاش جاري ساتي، خی خواته خو دوی پسې جاړي جاړي جاړي، او هغه وصال او دیدار ورته نه نصیب کیږي. د نورونو سپوږمو خانه ذره خاوره کې بسئ، دې ذرې له تا جوړ کړي دریابونه د ورونو. نورونو سپوږمو خان مالک ته وایي، خان مالک ته وایي. نو د نورونو سپوږمو مالک هغه دی، او ذره خاوره چې ده نو غني خان دی، انسان دی. نو په دې کې بسئ چې دې له تا د ورونو دریابونه جوړ کړي دي. هغه دریابونه څه دي؟ څومره شپه، څومره رڼا، څومره ښه، څومره ګناه. شپه یو استعاره شوه، یو علامت شو د دنیا د تیارې دپاره چې دلته انسان د خاورې په جسم کې بند دی. نو داسې دی لکه تیاره، څومره رڼا، او د رڼا مواقع ورته ډېرې کمې دي. څومره ښه، څومره ګناه. دې خپل عشق دپاره دا نیکۍ او بدۍ او د ګناهونو او د ثوابونو دا چکر چې دی، دا ورونه دي، دریابونه د ورونو. دې ذرې له تا جوړ کړي دریابونه د ورونو. او د هغې جان هغه دوزخ هغه اور پکې هم راتلی شي. نو په دې کې څه دي؟ دا خو یوه ذره خاوره ده، د دې څه حیثیت دی چې دې له تا دومره د ورونو دریابونه جوړ کړي دي، په مصیبت کې دي مبتلا کړې ده. ای دریابه د رحمت ستا د مینې نښه دا، ای د ستورو سپوږمو خانه په نوړۍ ډوډۍ یې خرڅ کړې. نو هغه چې دی د مینې نښه دا، دا یې ووایې ملا ته، څوک چې یو نماینده دی د خالق د محبت او د هغه د صفت او د هغه د ذکر. نو هغه داسې چل کړی دی چې دا د ستورو سپوږمو خان لکه دا دومره عظیم بادشاه په نوړۍ ډوډۍ باندې خرڅ کړی دی. د خلکو څښاک زکات ته ناست دی او یرول کوي، او خلکو ته وایي چې لکه زه تاسو هغه ته رسولی شم، او په خپله باندې په زړه کې صرف د نوړۍ ډوډۍ هیرس دی، او د هغې هیرس دپاره هغه لګیا دی، د رب نوم علي، او د خلکو نه پې ډوډۍ خوري. دغه خلکو کې پیدا شوم ستا د حسن کوم قصه، او په داسې خلکو کې غني خان پیدا شوی دی کوم چې د خپل رب د عظیم عشق خبرې کوي او د حسن خبرې کوي. ای زما جانه جانانه، ای د نور او حسن خانه، چرته خوب کې دی غني خو په دې ملا وټپوه. نو جان جانان خو دی، او د نور خو د هغه نوم دی، او حسن هغه په خپله دی، او حسن خان هم دی، مالک هم دی د حسن، مطلب د کائنات او د انسان، او دا حسن هم هغه تخلیق کړی دی.
چېرته خوب کې د غني خو په دې ملا وټپوه، نو خوب کې ځکه چې په حقیقت کې خو کېدی نشي، ځکه چې په حقیقت کې خو ملا یو وجود دی او خالق چې دی نو هغه خو وجود نه دی، نو په دې وجه په حقیقت کې هغه دا ملا نشي ټپولی، خو په خوب کې کېدی شي، په خوب کې هر څه کېدی شي. نو غني خان ورته فرمایي ستا د عشق هغه نماینده چې دی ملا، هغه خو ته په نوړۍ ډوډۍ خرڅ کړی او په دغې کې زه راغلی یم په داسې خلکو کې چې زه ستا د حسن قصه کومه، نو بیا خو تاله پکار دي چې په حقیقت کې خو نشي کېدی، خو په خوب کې ماته راښکاره شي، ماته راشي او ماله ډاډګیرنه راکړي، په ملا مې وډبې چې واه غني، شاباش غني، ته دومره ښه یې چې په دې خلکو کې کومو چې زه په نوړۍ ډوډۍ خرڅ کړی ما او په دې کې ته زما سره عشق کې محبت کې په داسې حالاتو کې چې نه ته ما اینې او نه ته زما دیدار کې، بیا هم ته لګیا یې زما د حسن او عشق قصه کې.